د همدغې مبارکې میاشتې اتمه ورځ ده او موږ تاسو لپاره د خپرونو په دوام سره ننګرهار ولایت سره ورځ ولسوالۍ ته راغلي یو. مشهوري سرخوت بازار کې مشهوري هو الحمد لله. لکه څه باندې ډېر مشهوري په کچالانو نکي په کچالانو باندې ډېر مشهور کچالانو لوحه دې کومه ده؟ لوحه بس کوه کې پاتې دا کار مې کوه ګرځي کنه. روجي کچالانو کار کوم او د وړي چې شربتو کار کوم او د جمی چې د سوپ او اشو کار ډېر ښه. د لوی او بخښونکي خدای تعالی پر سپېڅلي نامه سلامونه جوړ په خیر ستړي مشئ د همیشه بهار درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او د ژوند پر ټولو چارو برلاسي اوسئ په دې هیله چې د روژې مبارکه میاشت درباندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرېږي. نن نو د همدغې مبارکې میاشتې اتمه ورځ ده او موږ تاسو لپاره د خپرونو په دوام سره ننګرهار ولایت سره ورځ ولسوالۍ ته راغلي یو او موږ غوښتل تر څو تاسو لپاره دا ځل د اتمې روژه ماتې خپرونه د دغې بازار څخه ولرو. دا چې په دغې بازار کې د اتمې روژه ماتې لپاره کوم تدابیر نیول شوي دي او کوم خواړه تیارېږي نو تاسو لپاره یې په نننۍ خپرونه کې راغلو. دلته به له هېوادوالو سره خبرې اترې ولرو چې دوی باندې تېرې شوې روژې څنګه وتې او کار روزګار یې څه ډول روان دی. نو په دې هیله چې موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ او پوره خوند ترې واخلئ. یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه سره ورځ ولسوالۍ بازار کې یو نو
تاسو خواړه ګورئ چې دلته د روژه ماتي لپاره تیارېږي او زمونږ ډېری هېوادوال چې دلته راځي نو اکثر هم دغه شیان اخلي اچارونه دي مرباګانې دي او تر څنګ یې مختلفې سوداوې نو ماشاءالله دا بازار هم ډېر زیات بیروبار او ګڼه ګوڼه لري او زمونږ هېوادوال دلته چې ګورئ په ورځنیو چارو مصروفه دي دلته به د ورور سره خبرې اترې وکړو دا هم تاسو ګورئ چې دلته څو ډوله چکني لګولې ده او کچالان چې کاروزګار څنګه روان دی او روژې سره څنګه دی السلام علیکم ستړی مه شئ وعلیکم السلام محترم خاص قراري خیرت دی خوشحاله اوسئ زیاته مننه ته ښه انشاءالله چارې د خیر روانې دي الله خیر غواړو ډېره مننه نوم دې راته واخله نوم غریب ملګل غریب مل ګل غریب ګل غریب ګل ما که غریب مل ګل دی ویلي غریب ګل اخو درې نوم بیا راځي څنګه غریب ګل ښه انشاءالله شکر الله څنګه یې روژې سره شکر الحمدلله ښه تېرې فضل له دغه څو ورځې خو ډېر زیات بادونه وو که نه څنګه بادونو سره څنګه وی ولا بادونو سره ښه نه و بس دلته هم لږ تکلیف ور سړي ته تکلیف غریبانانو ته بس کور کې مشکل و ارزي ته بس تکلیف نو څنګه کېنو او روژه پکې بیا څه سخت دی که نه بس روزه ښه وه روزه الحمدلله ښه وه خو د باد تکلیف بس زیات وایي کار دې هم کوه خبرې به هم کوو صحیح ده چې کار دې ځنډ نه شي دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دې بازار کې دوکانداري کوي تقریبا زه خو ډېر زیات وخت کار دې کوه صحیح ده ډېر زیات وخت ښه لکه بیا هم څومره کارونه به کېږي تقریبا یو 10-12 کاله به کېږي 10-12 کاله ماشاءالله هم د کچالانو کار کوي او چکنۍ که بل شي د روجې کچالانو کار کوم او د وړي چې شربتو کار کوم او د جمي چې دی د سوپ او آشو کار ډېر ښه دا راته ووایه چې د روژې د موسم په شروع کېدو سره څنګه دې بازارونه اوس ولا بازارونه ښه دي خو لږ تغییر پکې شته خو بیا هم شکر دی الحمدلله چې کوم قسمت دی الله یې پکې برکت واچي دا راته ووایه دغه چکنۍ خپله جوړوي که نه بازار نه اخلي او خرڅوي دا خپله فرمایشي جوړوم خپله لکه لږې واضح کړي چې دا څه ده او دا څه ده دا چې ده دامونه ده دا دامونه ده دامونه. چورې والا او دا چې ده د رومیانو ده او دا چې ده د دغه ده داړې او د شا دانیاو ده او دا چې ده دا دغه د پیاز او بادرنګ دا شی پرتاغ ونه او هغه پاکستاني چې دي او هغه مربا خپل جوړه خوش سپیشل پورې والا ډېر ښه دا راته ووایه چې ته خپله ماښام کې کومې ډېره خورې او زه خپله سریال کې مې زیات دي خپله چې شخصي نه خپله دا خپله خورم چې ولې چې خپله په خوښه جوړوم چې خپله ونه خورم بل ته مې زړه نه مني چې خرڅوم بېشکه او صفا خبره کوم بېشکه. اول زمانو مې غوڅو اوس خلک کال په کال زیاتېږي خلک راوځي بالکل او اول دا زما کې څه په کار و دومره چا سرخوت کې نه و دغه شی. ډېر ښه او دا هم راته ووایه چې څومره وباسې د ورځې مثلا څو منه پخوي ده د ورځې اوله که اووه منه ایستل اووه منه دا دوه ورځې شپږ منه الله دې بل شپږ منه نهه منه کېږي ډېره مننه چې موږ سره اوله که مرکه اووه وکړه. منه ایسته اوس شپږ منه پنځو ته برش کېدی چې بازار ورځ تغییر کوي او بېشکه. دا بازار دغه دی خوشحاله اوس ډېره مننه چې موږ سره مرکه وکړه کوم پیغام لري خپل هېوادوالو ته مهرباني بس پیغام هم دا دی چې بس غریبي ډېر زور کړی دی بس هېوادونو ته دا سلام دی چې لږ کومکونه مو شي د خوارو غریبانو سره کومکونه مو شي حساب کتاب مو شي او غریبي ډېره ده چې صفا خبره افغانستان کې ډېر غریب ده مالدار دي نه خیرات لري نه زکات لري د انسانانو باندې دغه او دا مبارکه میاشت هم ده که نه پکې لس روپۍ شل ثواب لري هو که نه نو زمونږ چې څه وسه کې د غریبۍ کې خیرات لګني دا چکني مکني ورکوم بس د وس او د خبره وسې مطابق ډېره مننه بیا هم او نور زیات مې وسه نه کړي چې احساس لري مننه خوشحاله اوسئ کور ودان. غواړو بس الله دې تاسو کو را سره اوسئ موږ هم انشاءالله له تاسو سره یو دلته به له نورو هېوادوالو سره خبرې اترې ولرو چې هغوی باندې روژه څه ډول تېرېږي
بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو همدغه بازار کې یو او دلته د یو بل قاري صاحب خوا ته رالو تاسو ګورئ چې دا هم دلته مختلف ډوله چکني او ترڅنګ کچالان خرڅوي نو طبعا دغه شیان یو څه زیات خرڅېږي او د دسترخوان د رنګ او شوشال لپاره زیاتره زموږ هیوادوال دغه اوري اکثره زیات خوند هم دا لري ځکه دوی ورسره ذایقه برابرېږي نو قاري صاحب سره به خبرې اترې ولرو چې څومره وخت کېږي دغه بازار کې دوکانداري کوي او روژې پې څنګه تېرېږي السلام علیکم قاری صاحب څنګه مشئ سره مچ خیر غیر الحمدلله ان شاء الله وزیر امان الله صاحب راکړه الحمدلله وشکر دې لګي ټکه پکاو ډېره مننه څنګه یې شکر دې الحمدلله خو روزي سره خمردار رواني الحمدلله تاسو دا راته ووایه چې دغه څو ورځې خو بادونو بازار خو نه وي څلور ورځې بادونه ولا سخت بازار پورو جام او بس الحمدلله بهم جالي مغه خپل کارم په روان او نن څنګه یې وګي تګي شکر الحمدلله هغه ستیریږي الحمدلله خدای تیرې نه تګي او نه وګي الحمدلله تاسو دې ماشاءالله مشتریان خدي او څنګه لک پازابېږي وکنه ولا الحمدلله بازار ډیر وو لک بازاري بساله ورښت ما ډیر شي بس بازار کول صح ماشاءالله تقریبا وخم ډیر پاتې دی کنه او دا پچې د اوس نه خالی شوی دي الحمدلله مشتریان خدي الحمدلله بازار تیز دی الحمدلله مشهور سرخوت بازار کې مشهور هو الحمدلله لکه څه باندې مشهور پکې سالانو نکي مشهور کچالان لو هدي کومه ده لو خبر کو کې پاتې دا ګرمه کو ګر څه کنه اوس که زمونږ هیوادوال تا ګوري کنه چې تا پیدا کو نکي کچالان تا بلډي ته ولته نه وای الحمدلله دا مې له دا دکان دی الحمدلله موږ دکان دی او دا براته چې څومره وخت کې د بازار کې دکانداري کوي ما خو د بازار کې الحمدلله شپږ کاله کې چې راغلی شپږ کاله بوزه کې شکار کوي بوزه کې د خپل شربت خرڅه موجي مې کې شو دي خرڅه کې شو دي خرڅه او روزي له بردا شي روزي د بردا شي مشهور یعنی د کې خو مخارت لري الحمدلله او دا راته وایي چې تخپل روجمات لپاره کوم چکرې راوړي زه خپل ځان چکنی او کچالان ډیر وړم تاسو دې نه ول ډیر کچالان دا ډیر مزه مونږ چې هغه نور سره خبرې وکړې هغه دا خبرې وکړه کچالان ډیر وړم بس کچالان مخې روجمات او څخه ټټ کیږي الحمدلله ها مشتریان څنګه دوره سودا کوي ولا الحمدلله خو په 5000 روپے شکر دې الحمدلله بس الله دې دا 5000 چې الله زره کی ځان کمرې ته مخامخ چې ودی ګورې زموږ هیوادوال کوم روسي پیغام لري هیوادوالو ته د روژې مبارک میاشت د زکاتونو میاشت په وطن کې چې د غریبان سخت زیات دي والله ټول الحمدلله ټول منوال د ډیر پیغام نه لري بيخي نه ولا پیغام نه لري بيخي ډیر مننه خوشاله اوسئ موږ سره ما خام پاتې شئ خوشاله اوسئ مننه
ښه راغلاست درنو لیدونکو همدغه بازار کې یو دلته د یو بل وطنوال څنګ ته راغلو تاسو ګورئ چې دلته چې دی په ریړه باندې خرماوې خرڅوي نو دا هم د روژې لپاره زموږ هېوادوال ډېره زیات اخلي ځکه سنت طریقه ده او دې باندې چې بیا روژه ماته شي نو ثواب یې چې دی څو شن دی نو ورور سره به خبرې اترې وکړو چې روژې سره څنګه دی او څومره وخت کېږي دغه بازار کې دوکانداري کوي او روزګار څنګه روان دی السلام علیکم ستړی مه شئ علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ډېره مننه ته ښه انشاءالله چارې ښې دي الحمدلله خیرت شکر دی الله نه راضي خوشحاله اوسې ډېره مننه نوم دې راته واخله نوم یې محب رحمان محب رحمان او د کوم ځای اوسېدونکی پکتیکا پکتیکا سرخود کې اوسېږي مسافر یې نو او مسافر دلته وتاکم څنګه روژې سره شکر الحمدلله خیر دغه تېره شوې در باندې څنګه وتې والا خیر شکر الحمدلله ډېره خو به سختې نه وي میاشته نه ښه شکر تېرېږي لکه تقریبا چې دغه تېره شوې وتې که نه ودانې دي که خو تږه شوې نه وي نه نه شکر ده وږی شوی هم نه یې ګزاره کوو ورسره نه فلحال خبرم ښه ده او دا به راته ووایه چې وطاق دلته دی ولې که ښار کې نه دلته ده مازون دلته ښه ډېر ښه دا راته ووایه چې د روژې د موسم په شروع کېدو سره سوداوې څنګه دي ستاسو بازارونه بالا به شکر ده ښه دی ګزاره کوي لکه څومره به خرڅېږي د ورځې د ورځې 2-3 روپۍ دکانداري کوو 3,000 2-3-400 پاتې کېږي او مخکې نه خو به ګران شوي نه خرماوې اوسه والا اوس لږ لږ فرق یې کړی دی اوس بېرته ښې دي مخکې لږ ګرانه وي والا هلته مونږ باندې هم جګې کړي دلته یې مونږ هم جګې کړو او دا هم راته لږ ووایه چې دغه تاسو خرماوې راوړئ که نه کله مثلا چېرته خلک خپله کوم ځای ته ترلاسه کوئ کابل نه راوړئ که نه کابل نه هم راوړو دلته ننګرهار کې مخلو ننګرهار کې ګرمسال کې نکاح تلویزیون شاته سرای د ګودام کوم ځای کې ارزانه تمامېږي بیا همغې ګودام نه یې راوړو هغه بیا ښه کې وي ټولو کې ښه بازار کوم یو لري ټولو کې ښه بازار کوم یو لري ښه بازار د اجوا خرما لري کلوټه خرما لري دا کې ډېرې وځي خرڅېږي لکه کیلو څو دی هغه اجوا دا هلته مونږ راوړو 100 95 یو 100 یو 100 یو 100 دلته خرڅوو ډېر ښه خوشحاله خپل روزګار کې شکر الحمدلله د الله نه راضي ډېره مننه چې موږ سره د مرکه وکړه خوشحاله اوسئ کوم وروستی پیغام لري خپلو هېوادوالو ته زموږ دغه خپرونه اکثره مسافر خویندې ورونه هم ګوري مننه خیر اوسې بس دا پیغام نه ده ټولو ورونو هغه ته چې د کار روزګار برابر کړي پسې نور هم کارونه ښه شي او پسې راتېر شئ که نه تاسو پکتیوالو ته سلام دې ورسېږي سلام دې ورسېږي ټولو ډېره مننه بیا هم خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ ډېره مننه بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو همدغه بازار کې یو او دلته د یو بل وطنوال څنګ ته راغلو تاسو ګورئ چې دلته چې د خوراک فروشۍ دوکان لري نو د سره به خبرې اترې په دې وکړو چې د روژې پر راتګ سره کوم خوراکي اجناس قیمته شوي او کوم ارزانه شوي دي او روژې سره څنګه دی او څومره وخت کېږي دغلته دوکانداري کوي السلام علیکم ستړی به شئ خیر اوسې وروره ښې خلک بخیر دي ډېره زیاته مننه ته ښه انشاءالله چارې ښې دي الله احسان دی ته ښې خوشحاله اوسئ نوم دې راته واخله حسیب الله حسیب الله جانه څنګه یې شکر الله احسان ته خپله ښې روژې سره څنګه یې الحمدلله وخت دې تېرېږي بس داسې راته ښکاري لکه چې نوم ته گئ ولا ډېر زیات شونډې خو دې وچې دي ولا شي بس باد تېر شوی نو باد لږ پازاب کړی مې او د سرخونو کې خو باد بیا څه تیز دي که نه باد داسې تېز ده نو دا خو د سخروت مېوه ده واجب دا باد سخروت مېوه ده ډېر ښه دا راته ووایه چې څومره وخت کې دا دوکانداري کوي مونږ خو ډېر وخت مونږ مخکې پورې لاسه دوکان و که نه که د سړک راغی نو مونږ دوکان ختم شو بیا دې خوا راغلو نو کم از کم دا چې 15-14 کاله کېږي چې دلته مې دوکانداري ښه ډېر ښه دا راته ووایه چې سوداوې څنګه دي د روژې په راتګ سره بس ښه دي او دا تاسو ته بهتر معلومه شي روزه راشي واده یو څه نرخ فرق کوي که نه د نورو ورځو سره
لکه کوم اجناس قیمته شوي بس دا کوم وړیا هغه چې دي لکه لوبیا چای بوره وړه غوړي دا کوم ساده چې راکنه دا کروڑ ډالر سره دی کنه فرق کوي د مخکې روزې نه چې دا کم ریټ یو اوس ریټ فرق کوي مثال مخکې غوړي په 980 اوس اما غوړي په 1020 1010 نو دا ریټ فرق کوي کنه نن فکر کوم بیرته مردانه شوي 10 نن 1000 روپۍ ریټ دی نن ریټ 1000 روپۍ دی یعنې مخکې نه یو څه شوي مخکې نه یو څه شوي دی ډېر ښه او داسې کوم څه مشته چې روژې سره ځانه شوي ولې نه لکه څه لکه دا نور شیان اوس دا ګوړه دا میوه دا وادي دا چې مخکې فرق کوي ډالر سره کنه و ډالر یو څه کته شوي دي مخکې 4 اوس 2 دي کنه اوس ډېر فرق کوي شوي دي لکه دا غوړي چې دا غوړي اوس شوي دي اوس دا فرق کوي نو مخکې اوس ریټ فرق کوي ډېر ښه بنده اوسئ دا راته ووایه چې ستاسو مشتریان د هفتې په کومو ورځو کې دلته مثلا ډېر ښه چې سودا مو ښه کېږي دا خو دلته موږ سره چې دي که نه دغه خار خو بیل دی که نه دا خو لږ اطراف دي که نه دغه بټۍ والا چې دي د جمعې او پنجشنبې بیا بازار کوي جمعې او پنجشنبې روزګار مې که نه روزګار مې ځکه کوم کار چې کړی د جمعې او پنجشنبې پیسې ورکوي هغه بیا بازارو ته راوځي که نه چې ډېر دوکانداران د جمعې او پنجشنبې بازار کوي خوشحاله اوس ډېره مننه روژه ماته ډېر کم وخت هم پاتې دی که نه دا راته ووایه چې په روژه ماته کې د خوښې خواړه څه شی دی روژه ماتي خو هغه بس هغه خو بهتره تا ته معلوم ده وادي چې غوښه ده وادي مثال دغه چې چرګ چوبوړی که نه دغه چې خشی کباب وي که دا نه به څه خوښېږي دې نه بعد دنه بعد نو تا ته معلوم ده نو همدغه د اوسني کوم خواړه چې دي نو همدغه چکني ده اچار دي دغه شیان دي چولې لوبیا دي دغه شیان دي خوشحاله اوس ډېره مننه د روژې مبارکه میاشت ده د برکتونو میاشت ده صدقو میاشت ده په وطن کې چې دی کونډې رنډې یتیمان بېوزله سخت زیات دي که کوم پیغام لري خارج میشتو ورونو ته ولا نو دغه پیغام ده نو چې بس تاسو خپله هغوی ګوري نو خپل حالت ګوري چې کوم کومک دی وسې که نه چې خوار و غریب ته دلته راولېږي او څوک به وي چې هغه په لاس یې راولېږي د خوار و غریب ته ورکړي نو دا به هغوی احسان وي په دې خلکو باندې ځکه چې تاسو خپله شاوخوا ګورئ چمګاونډ ګورئ چې د خلکو سره باید د پوزه نه ونیسي سای وځي نو بس چې کومک وکړي ورسره چې وسي هغه باید ورسره وکړي همدې هیله ډېره مننه خوشحاله اوسئ سره برکه وکړه ډېره مننه درنو لیدونکو چې تاسو هم زموږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې ولیده دغه ننګرهار ولایت او بیا د سرخود ولسوالۍ بازار نو ماشاءالله تاسو ولیدل دلته هم زموږ ډېری هېوادوال په خبرو اترو او په روزمره چارو مصروفه وو او تاسو هغه خواړه مو ولیدل چې دلته د نننۍ روژې چې 8مه ورځ هغې لپاره تیارېږي نو په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي که چېرته مو هم دغه خپرونه خوښه شوې وي حتما یې د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ تر یوې بلې خپرونې پورې چې بیا زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم موږ ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شي